واه د افغانستان ټول ملت ته چې د صلح ارمانجن او تږي ول ډیر د مبارک وي. نن ورځ د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوه. امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون د قطر په دوحه کې لاسلیک شو چې د امریکا له لوري زلمی خلیلزاد او د طالبانو له لوري ملا برادر دغه هوکړلیک لاسلیک کړ. ملګرو دغه تړون څلور عمده برخې لري چې موږ به له تاسو سره شریک کړو. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د دواړو لوریو دغه هوکړلیک کې دا یادونه هم شوې ده چې طالبان به له افغان جهتونو سره د هود په شلمه یا د مارچ په 10مه نیټه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د امریکا او طالبانو د خپلمنځي هوکړې څلورې مهمې برخې. اول، د افغانستان خاوره به د امریکا او د امریکا د کوم بل اتحادیې پر ضد نه کاریږي او دې هوکړه کې به د تړاو تضمین او د عملي کولو میکانیزم یاد شوی دی. دویم، له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو په تړاو تضمین او د دې چارې د عملي کولو میکانیزم په دې هوکړه کې یاد شوی دی. دریم، کله چې پورته دواړو برخو کې د نړیوالو شاهدانو پر وړاندې تضمین ورکړل شي او اعلان وشي د طالبانو اسلامي امارت چې امریکا د یو دولت په توګه نه پیژني او طالبان یې بولي، له افغان حکومت سره د راتلونکي مارچ میاشتې پر 10مه نیټه به خبرو ته کینی. څلورم، په بین الافغاني مذاکراتو کې به بشپړ او دایمي اوربند په اجنډا کې وي او دواړه خواوو به یې پر میکانیزم خبرې کوي. د یادولو ده چې په کابل کې د ناټو سرمنشیان ټولټنبرګ خبریالانو ته ویلې چې که چیرته طالبانو د هوکړې له ځینو مواردو سرغړونه وکړه نو دوی به دا هوکړه لغوه اعلان کړي. ولسمشر غني هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په ځینو مواردو کې ملاحظات لري، خو هغه به له طالبانو سره بیا په مخامخ خبرو کې پرې بحث وکړي. ولسمشر غني دا هم ویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او مشروع او رسمي نظام یې جمهوري نظام دی. حال دا چې ځینې خلک د اسلامي امارت خبره کوي خو ولسمشر غني دا خبرې رد کوي. قدرمنو لیدونکو بیا دې هم درته مبارک وي. که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.